په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دا وښیم چې څنګه موږ کولی شو په کمپیوټر کې فیسبوک مسنجر مکمل استعمال کړو. په دې کې چې کوم موږ استعمالو کومه طریقې استعمالو د هغه طریقې دا دي. اول موږ څنګه پوهیږو چې یو کس موږ سره اکټیو دی، فعلا فعال دی، چې په مسنجر کې موږ څنګه پوه شو چې دغه کس فعلا موږ سره فعال دی. لکه څنګه چې په موبایل کې اشنا علامه ورسره راځي، دلته هم همدغسې اشنا علامې راځي ورسره. بیا موږ څنګه کولی شو چې یو تصویري زنګ ووهو، څنګه موږ بې تصویره زنګ ووهو، څنګه موږ همدغه صفحه منیمایز کړو، څنګه موږ همدغه صفحه کلوز کړو. ورسره موږ څنګه کولی شو چې خپل تش اواز ورته ولیږو یو کس ته. چې تاسو به کتلي که نه زموږ تش اواز ریکارډ کېږي، هغه اواز موږ لیږو. څنګه موږ یو عکس لیږو، یو ډاکومنټ لیږو، یو پی ډي اف کتاب لیږو، ورسره همدغسې یو تصویري یو شی لیږو، هر څه چې موږ څنګه ورسره څنګه ګرایف، څنګه موږ ورسره سټیکر یې لیږو، ورسره موږ څنګه تش خط لیږو، څنګه مونږ ایموجي لیږو، څنګه تش لایک لیږو. دا هر څه به په دې ویډیو کې زده کوو. که غواړئ کمپیوټر زده کړئ، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ، نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه. ویډیو مو چیرې خوښه شوه لایک مو هیر نشي. نور به د کمپیوټر د سکرین په صفحې ګورو. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړي قدم کې تار راځو، کروم براوزر خلاصو. کروم براوزر چې موږ سره کله خلاص شو، دلته در سره دا صفحه راځي. دې صفحې کې به ته ولیکې www.facebook.com. کله دې ولیکې انټر به ووهې. چې انټر دې ووهه، موږ سره تیار فیسبوک لاګین کېږي. که چیرې تا یو ځل فیسبوک خپل کمپیوټر کې لاګین کړی وي تاسو سره، بیا دلته تیار خلاصېږي. که چیرې لاګین کړی دی نه، هلته تا ته فیسبوک آپشن تیار راځي، لاګین آپشن در سره راځي. لاګین به کې خپل فیسبوک چې کله موږ سره لاګین شو راځو مسنجر ته. مسنجر ته چې کله راغلو، زه غواړم دغلته تاسو ته وښیم خپل اکاونټ ته میسج وکړم. قادر وطنوال سمه ده. اول آپشن کې ما سره دلته راځي اکټیو ناو. دا اوس یعنې فعلا اوس فعاله ده. لکه چې موږ په موبایل کې تاسو کتلي که نه، دا شنه علامه ورسره وي، دلته هم شنه علامه ده. بیا دوهم کې موږ سره راځي سټارټ ا ویو کال. بې تصویره کال موږ کولی شو زنګ ووهو. دا چې دی موږ سره دې په واسطه سټارټ ا ویو کال و تصویرداره دې په واسطه موږ چې دی منیمایز کوو. چاټ چې دی موږ سره دا منیمایز کوو، لاندې کوو. دې په واسطه موږ مکمل دغه چاټ چې کومه صفحه موږ سره دا راغلی دی کلوز کولی شو. دلته دا جمع علامه موږ سره چې کار کوي. اوپن مور اکشن، یعنې ما ته خلاص کړه نور عملونه کوم چې موږ سره کوي. کریټ ا روم، دې په واسطه موږ کولی شو چې تصویري چټ وکړو. سینټ ا وایس کلب په واسطه موږ کولی شو چې خپل تش اواز یو چا ته ولیږو، کس ته، یو شخص ته ولیږو. دا به ووهې، هماغه ساوند چې دی هماغه شخص ته لیږل کېږي. د دې لارې موږ کولی شو چې پکچر، ویوز، ډاکومنټ، نور معلومات موږ دلته ولیږو. سمه ده. او بیا دلته موږ سره چې دی چوز ا سټیکر چې دی موږ کولی شو سټیکرونه ولیږو رنګارنګ. تاسو دلته خپله ګورئ، زه یو سټیکر لیږم، سټ یعنې خفه، دغه مې ولیږه، سټیکر مې ولیږه. دوهم دې لارې موږ کولی شو چې چوز ا ګریفټ چې دی دا بعضې مسخرګي شیان چې زه دا ګورم یو دانه دیلم ګریفټ هم لیږم، دا مې ولیږه. د دې لارې موږ کولی شو چې یو خط ولیږو. های انټر یې کړه، انټر هم کولی شو ولیږې. دې لارې موږ کولی شو چوز ان ایموجي کولی شو، دې لارې موږ ولیږو. هر کس ورسره شته. دې لارې موږ لایک لیږلی شو. ایموجي دغه شکلونه دي، دغه یو شکل هم ماته ولیږه. په دغه اسانه طریقې باندې موږ کولی شو چې د کمپیوټر د لارې موږ میسج وکړو. موږ څنګه کال کولی شو، دا اسانه طریقه ده. سمه ده. که چیرې بیا هم تاسو کومه پوښتنه لرئ راته په کمنټ کې ولیکئ. ښه ورځ ولرئ. خدای په امان.